نبوي سیرت د رحیق المختوم پښتو ژباړه د نبوت او رسالت په سیورو کې د حرا په غار کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم 40 کلنۍ ته نږدې شو نو تفکر او تاملاتو یې د ده او نور قوم ترمنځ فکري او ذهني واټن ډیر سره لرې کړی و. همدا وجه و چې نور یې تنهایي ډیره خوښېدله. له ځان سره به یې څه سویق یو ډول خواړه چې د غنمو او وربشو له ډیرو میده وړو نه تیاریږي او اوبه واخیستې او جبل نور کې به یې د حرا غار ته تشریف یووړ. دغه ځای له مکې مکرمې نه تقریبا 2 مایله فاصله لري. دا یو برابر شانته غار دی چې اوږدوالی یې 4 ګزه او عرض یې پاو کم 2 ګزه دی. دا غار په ځمکه کې دننه نه دی بلکې د 2 لویو تیږو له یو ځای کېدو نه جوړ شوی دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به چې کله دې غار ته تشریف وړه نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به هم ورسره تلله او ده ته نږدې به چیرته اوسېدله. محمد صلی الله علیه و آله وسلم به د رمضان میاشت په غار کې تیروله. څوک فقیران به که ورباندې پیښېدل نو څه خوراک به یې ورکاوه. ټول وخت به په عبادت بوختو او په کائناتو او د هغه قدرت په هکله به یې غور او فکر کاوه چې دا ټول شیان یې پیدا کړي دي. د خپل قوم عقیده او مسلک نشوای منلی. د هغوی ټول باطل افکار او تصورات یې ردول، خو خپله یې هم له ځان سره کوم واضح او څرګند منهج او مسلک نه درلود او نه یې داسې لاره پیژندله چې زړه یې ورباندې مطمئن او ډاډه شوی وای. له دې تنهایۍ او ګوښهوالي سره د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مینه او محبت په حقیقت کې یو الهي تدبیر و تر څو هغه صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت د درانه پیټي اوچتولو لپاره تیار او برابر کړي. ښکاره خبره ده هغه روح او شخصیت چې د انساني ژوند د بدلون او د انساني ژوند په واقعیتونو او حقایقو باندې د اغیزې لپاره انتخاب شوی وي، د داسې روح او شخصیت لپاره دا ضروري ده چې څه موده ګوښی او تنها وي. د ځمکې له کارونو، د ژوند له شور او هسکو ټیټو، د خلکو له وړو امورو او مسایلو نه لرې چیرته ګوښه کې وي. همدا و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لپاره د الله تعالی تدبیر. غوښتل یې هغه د لوی امانت د اوچتولو په ځمکه او نړۍ کې د یو ستر انقلاب او د تاریخ د مسیر د بدلون لپاره آماده کړي. نو له بعثت نه 3 کاله مخکې یې د تنهایۍ او ګوښهوالي دا سلسله ورته پیل او برابره کړه. پوره 1 میاشت به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کائناتو کې فکر کاوه او د کائناتو تر شا د هغه غیبی قوت او قدرت په هکله به فکر او تدبر کاوه چې دا ټول شیان یې پیدا کړي دي تر څو د پوره تیاری سره د الله تعالی په اذن او ارادې سره له دې غیبي قدرت سره د تعامل نیټه او فرصت راورسیږي. جبرائیل علیه السلام وحی راوړي. کله چې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند 40 کاله پوره شول او همدا د ذهني او عقلي کمال عمر دی، ویل کېږي چې رسولان په همدې عمر کې په نبوت مشرف شوي. نو د ژوند له افق نه یې د نبوت آثار او نښانې راښکاره او څرګندې شوې. دغه آثار او نښې خوبونه وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به چې هر خوب لیده هغه به لکه د سپي د داغ په شان راښکاره او څرګندېده. خوبونه یې حقیقت وو. دې حالت 6 میاشتې دوام وموند او څرنګه چې د نبوت ټوله دوره 23 کاله ونو دا موده د نبوت د دورې 46مه برخه کیږي. د حرا په غار کې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د عزلت او ګوښهوالي په 3م کال د رمضان په میاشت کې د ځمکې پر خلکو د الهي رحمت باران وشو. الله تعالی محمد صلی الله علیه و آله وسلم په نبوت مشرف کړ او د جبرائیل علیه السلام په واسطه د قرآن کریم څو آیتونه ورباندې نازل کړل. که په دې هکله موجود قرائن او دلایل لږ په غور او دقت سره تر نظر تیر کړو نو ویلی شو چې دا د رمضان د میاشتې 21مه او د دوشنبې شپه وه چې د 610 میلادي کال د اګست له 19مې نیټې سره سمون خوري. دغه وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمر په قمري حساب پوره 40 کاله 6 میاشتې او 12 ورځې او په شمسي حساب 19 کاله 3 میاشتې او 12 ورځې وو.
اوس راځئ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته غوږ شو چې د دې عظیمې پیښې کیسه راته راوړي. هغه پیښه چې د الهي نور یوه داسې شعله وه چې د کفر او جاهلیت تیاري یې له منځه یوړې، د ژوند تګلاره یې او مسیر یې بدل کړ، د تاریخ مخه یې بلې خواته وګرځوله. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها فرمایلي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د وحی پیل له نیکو او رښتینو خوبونو نه شوی دی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به چې هر خوب لیده لکه د سپیده داغ په شان به ښکاره او څرګندېده، یعنی تحقیق به یې موند. ورپسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تنهایی او ګوښهوالی محبوب او ګران شو، نو د حرا په غار کې به یوازې او تنها په عبادت بوخت و. څو شپې به یې کور ته تشریف نه وړ. د دې څو شپو توښه خوراک او څښاک به یې له ځان سره وړه. کله چې به خلاص شول نو بیا به حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته راته او تقریبا د همدومره نورو شپو ازوقه یا توښه به یې له ځان سره وړله تر څو حق ورته راغی. دغه وخت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حرا په غار کې تشریف درلود چې فرښته ورته راغله او ورته ویل چې ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه لوستونکی نه یم. فرمایي چې دغه وخت نوموړې فرښتې ونیوم او په داسې زور سره یې په غیږ کې ورټینګ کړم چې بالکل بېسیکه شوم. بیا یې پرېښودم او راته یې وویل ووایه. ما ورته وویل زه لوستونکی نه یم، نو بیا یې په همداسې زور سره راونیوم چې بالکل یې بېسیکه کړم. بیا یې پرېښودم او راته یې وویل ووایه. ما بیا ورته وویل زه لوستونکی نه یم، نو د دویم ځل لپاره یې همداسې زور سره راټینګ کړم چې بالکل بېسیکه شوم. بیا یې پرېښودم او دا آیتونه یې راته ولوستل: اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. ژباړه: ولوله ای محمده، قرآن په برکت د نامه د خپل رب، هغه رب چې پیدا کړي دي ټول مخلوقات، پیدا کړی دی انسان له ټوټې د تړلیو شویو وینو څخه. ولوله ای محمده، حال دا چې ستا رب لوی کریم دی پر ټولو کریمانو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له دې آیتونو سره کور ته راستون شو. زړه یې رپېده. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ورغی او ورته یې وفرمایل ما ونغاړئ، په څادر کې مې پټ کړئ. هغې هم په څادر کې پټ کړ تر څو ویره او خوف یې له زړه نه ووتل. بیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دې پیښې کیسه ورته بیانوله او وی فرمایل په ما څه شوي؟ کیسه یې ورته وکړه او زیاته یې کړه. زه په خپل ځان وویرېدم. خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل نه داسې نه ده، قسم په الله چې خدای به تا کله هم رسوا او خوار نه کړي. ته د خپلوۍ اړیکې ټینګې ساتې، د صله رحمۍ خاوند یې، د بېوزلانو بار او پیټی اوچتوي، د ناداره او بېوسه خلکو لاسنیوی کوي، د میلمنو قدر او عزت کوي او د حق په مصیبتونو کې مرسته او کومک کوي یا تل د حق پلوي کوي. بیا خدیجې رضی الله تعالی عنها د خپل تره زوی ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزا ته وروست. ورقه د جاهلیت په وخت کې عیسائی شوی و. په عبراني ژبه به یې لیکل کولی شو او په همدې ژبه به یې د خپل توان تر اندازې انجیل لیکه. خو دغه وخت ډیر زوړ شوی و، سترګو یې نه لیده. حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ورته وویل ای د تره زویه، د وراره کیسه دې واوره چې څه وایي. ورقه وویل وراره وایه څه دې لیدلي؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو سترګو لیدلی حال ورته بیان کړ. بیا ورقه ورته وویل دا همغه فرښته ده کومه چې الله تعالی موسی علیه السلام ته رالیږلې وه. کاشکې زه پیاوړی او توانمند وای. ای کاش زه هغه وخت ژوندی وم کله چې تا خپل قوم شړي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ایا دا خلک به ما شړي؟ ورقه وویل هو، هر وخت چې چا ستا په شان پیام راوړی نو له هغه سره حتما دښمني شوې ده. که زه ژوندی پاتې شوم نو پوره مرسته به دې وکړم. مګر څه وخت وروسته ورقه وفات شو او وحی هم په موقتي توګه بنده شوه. د طبري او ابن هشام له روایت نه دا څرګندېږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی له ناڅاپي راتلو وروسته د حرا له غار نه وتلی و، خو بیا بیرته ورته راوګرځېد او خپل ټاکلی وخت یې همالته پوره کړی و او ورپسې مکې ته تشریف وړی و.
د طبري روایت له غار نه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وتلو سبب هم په ګوته کوي. هغه روایت داسې دی: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی د راتلو یادونه کوي. فرمایي: د الله تعالی په مخلوقاتو کې مې له شاعر او لیوني نه بل شی زیات بد نه ایسېدل، یعنی له دې دواړو سره مې له بل هر شي نه زیاته کینه درلوده، ان تر دې چې هغوی ته مې هسې کتل هم نشو کولی. کله چې وحی راته راغله نو له خپل ځان سره مې وویل چې دا زه خپل مبارک ځان ته اشاره کړې ده، شاعر یا لیونی دی. نو زما په هکله به قریش کله هم داسې خبره ونه شي کړی. زه د غره سر ته خیژم او له هغه ځای نه ځان راخطا کوم تر څو مړ شم او د تل لپاره په راحت شم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: زه په همدې فکر ووتلم، خو کله چې د غره نیمایي ته ورسېدم له اسمان نه مې اواز واورید چې راته وایي: ای محمده، ته د الله رسول یې. زه جبرائیل علیه السلام یم. فرمایي: کله مې چې د اسمان په لوري وکتل که ګورم چې جبرائیل علیه السلام د یوه سړي په شکل او څیره کې د اسمان په افق کې پښې ایښي دي او وایي: ای محمده، ته د الله تعالی رسول یې او زه جبرائیل یم. فرمایي: ودرېدم او ورته ومې کتل او په همدې مشغول شوم او خپله اراده مې عملي نه کړه. په ځای ولاړ وم، هیڅ وروسته او مخکې نه تلم. د اسمان هرې خواته مې چې وکتل نو هملته به مې جبرائیل علیه السلام په همغه شکل لیده. همدلته ځای په ځای ولاړ وم، نه مخکې تلم او نه وروسته، تر څو خدیجې رضی الله تعالی عنها څوک راپسې راواستول. هغوی تر مکې رسېدلي وو او بیرته خدیجې رضی الله تعالی عنها ته راستانه شوي وو او زه هملته ولاړ وم. بیا جبرائیل علیه السلام رانه لاړ او زه هم بیرته خپل اهل ته راستون شوم. خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ورغلم او د هغې له زنګانه سره په داسې حال کې چې تکیه مې ورباندې کړې وه کېناستم. راته یې وویل: ای ابوالقاسمه، چیرته وې؟ قسم په خدای چې ما خلک در پسې ولېږل، تر مکې لاړل او بیرته راستانه شول. نو ما د سترګو لیدلی حال ورته بیان کړ. دې راته وویل: د تره زویه، خوشحاله اوسه، له ثبات نه کار واخله. زما دې هم په هغه ذات قسم وي چې د خدیجې ځان د هغه په واک کې دی. زما دا هیله ده چې ته به د دې امت نبی او رسول صلی الله علیه و آله وسلم وي. بیا ورقه بن نوفل ته ورغله او هغه یې له پیښې خبر کړ. نو ورقه ورته وویل: قدوس قدوس، قسم په هغه ذات چې د ورقه ژوند د هغه په واک کې دی چې ده ته همغه ناموس اکبر یا فرښته راغلی ده کومه به چې موسی علیه السلام ته راتله. دا د دې امت نبی دی، ورته ووایه ټینګ او ثابت اوسه. بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته راغله او د ورقه بن نوفل خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړې. وروسته کله چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حرا په غار کې خپل مقرر وخت پوره کړ او مکې ته تشریف یووړ نو له ورقه سره یې وکتل او کله چې ورقه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې واورېدې ورته یې وویل: قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په واک کې دی، ته د دې امت نبی او تا ته هماغه ناموس اکبر یا فرښته راغلی ده کومه چې موسی علیه السلام ته راغلی وه. د وحی موقتی بندیدل. د وحی د موقتی بندیدو په هکله ابن سعد له ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه یو روایت را نقل کړی دی. دا ښیي چې وحی صرف څو ورځې بنده شوې وه. د مسلې په ټولو اړخونو کې له غور او څیړنې وروسته همدا نظر له نورو نه صحیح او قوي بلکې یقیني ښکاري او دا چې ویل کېږي دغه موده 3 او یا 2.5 کاله وه. دا ډول نظر په هکله دلته یوازې دومره ویلی شو چې دا له حقیقت نه لري او بې اساسه خبره ده. د وحی د بندیدو په دې ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر غمګین او پریشانه و، ویری او حیرت اخیستی و. امام بخاری رحمه الله په کتاب التعبیر کې یو روایت داسې را نقلوي: د څه وخت لپاره وحی بنده شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دومره خفا او غمګین شو چې څو ځله یې د غره لوړې څوکې ته په منډه تشریف وړی تر څو له هغه ځای نه ځان را وغورځوي. خو کله به چې د غره څوکې ته ورسېد تر څو ځان را وغورځوي نو جبرائیل علیه السلام به ورته راڅرګند شو او ورته وبه ویل: ای محمده، ته په حقه د الله تعالی رسول یې. په دې سره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه ډاډه شو، پریشانی به یې ورکه شوه او بیرته بستون شو. خو بیا به چې د وحی بندیدلو موده ورباندې اوږده شوه نو بیا به په همدې اراده ووت او د غره څوکې ته به چې ورسېد نو یو ځل به بیا حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راښکارېده
او هماغه خبره به یې ورته تکراروله.